وظیفه درته ښیم د زړه د بیماریو لپاره. تاسو ته معلومه ده چې نن سبا د زړه بیمارۍ څومره زیاتې دي. ځوانان، ماشومان او زنانې، نارینه دا ټول په دې بیماریو کې مبتلا دي. هر خوا ته چې وګورې د زړه اټیک ورباندې رالی، د زړه ناروغو او وفات څومره شو. حالانکه پخوا به چې کله 80 کاله پورې یو کس عمر ورسېدی، هغه وخت بیا د بیمار شو، به د زړه بیمارۍ له وجې به دی وفات شو. نن سبا د زړه بیماری بیخي ډېرې زیاتې دي. یو خو دا دی چې انسان باید دیسي خوراک کوي، لکه دغه ساده خوراک به انسان کوي، دغه بوتلان، دغه پکوړې، سموسې او دغسې نور دغه د غوړ شیان چې دي باید د دې څخه انسان ځان راوګرځوي. داسې نه ده چې مولوي صاحب ته وظیفه راوښیي او زه د دغه شیانو سره خورم، پرهیز دې نه کوم بیا دې ورسره ځان کوم. داسې نه ده. انسان دې لږ احتیاط وکړي، پرهیز دې وکړي او ورسره دغه وظیفه دې هم کوي. هیڅکله به الله رب العزت د زړه د بیمارۍ څخه محفوظ وساتي. او چې کم څوک د زړه بیماره وي هغه دې بالخصوص دا دعا ډېره زیاته وایي. هغه دعا داسې ده: یا قوي القادر المقتدر وقوني وقلبي، قوني وقلبي. 314 واره په ورځ کې وایه. انشاءالله العزیز د دې غټ مشکل نه به دې الله خلاص.